نړیوال افغانستان کې اوربن غواړي خو حکمت.یار د موقت حکومت چیغې وهي دا چې حکمت.یار بیا څه مزرت شروع کړی دی د چا په سر او د چا په غوښتنه دا مزرتونه کوي او له حکمت.یار سره باید څه وشي. سلامونه لیدونکو، دا مهم خبر تر اخره حتما وګورئ. وروسته له هغې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغاني لوري او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پر طرزالعمل هوکړه وشوه، ګڼو هیوادونو د دغه اقدام هرکلی وکړ او تمه یې وښوده چې نور به په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول او افغان وژنه ودرول شي. امریکا، آلمان، اندونیزیا، ناروې، ازبکستان او قطر هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې د یادې هوکړې پر کېدو خوښي وښوده او ویل چې ښکېل اړخونه باید ژر تر ژره اوربن وکړي تر څو په دې هیواد کې چې له لسیزو راهیسې د جهاد په نوم د ناولیو جګړو اور پکې بل دی د بېګناه انسانانو د وینو د بهېدو لړۍ ودرېږي. دا چې یاد هیوادونو د پردې تر شا څه نیت لري هغه جلا مسله ده، خو حد اقل د اوربن غږ اوچتول د جګړې پر ښکېلو اړخونو څه ناڅه اغېزه کوي چې نور باید یو بل ته د ټوپک پر ژبه ځواب ورنکړو. خو بیا حکمت.یار څه وایي؟ حکمت.یار د دې پر ځای چې د طالبانو او افغاني لوري ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی وکړي او خوښي وښودي، برعکس یې یو ځل بیا د موقت حکومت چیغه وکړه او وایي چې که موقت حکومت رامنځته نشي نو افغانان تباه او برباد دي او د سولې پروسه نشي مدیریت کېدی. خو حقیقت دا دی چې جګړه مار حکمت.یار یا راکټ.یار د پاکستان د ISI په اشاره غږیږي او ISI د افغانانو دښمن، د سولې دښمن، د افغانستان د پرمختګ دښمن، د دې وطن د اوبو غل او پر دې خاوره د هرې بدبختۍ یوازینی عامل دی. هر کله چې د دې ناولې جګړې پای ته لږه هیلهمندي پیدا شي، مفسد پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول لغته پکې وهلې چې د راکټ.یار لخوا د سولې ضد وروستی غږ هم د دې ډول کړنو یوه نمونه ده. حکمت.یار دې ته نه ګوري چې دلته هره ورځ لسګونه میندې کونډې کیږي، اولادونه یتیمان کیږي، وطن ورانیږي، ښوونځي نړیږي، پلونه او لویې لارې په بمونو الوزول کیږي، روغتونونه نړیږي، عامه شتمنۍ چور کیږي، د وطن آبادۍ مخه نیول کیږي او په یو ډول له افغانانو د ښه ژوند کولو حق اخیستل کیږي، برعکس د خپل بادار غوښتنو ته انعکاس ورکوي. په کار خو دا وه چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو افغانانو دوحه کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ شوې هوکړه لمانځلی وای، د خوښۍ جشن یې نیولی وای، ځکه له تېرو 20 کلونو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ لومړنی لاسلیک شوی سند دی چې ښایي د لسیزو ناولیو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د سولې لپاره د یوې واحدې او ملي اجماع نشتون دا ډول ستونزې پیښې کړي دي. اکثریت سیاسي ګوندونو، اشخاصو، مدني نهادونو او دولتي چارواکو ته خپله او یا د بادار ګټه مهمه ده، هغه که په سوله کې وي او یا هم په جنګ کې، ځکه دوی پردي پال دي، خرڅ شوي او د جنګ زیان دوی نه ویني. د جګړې قیمت یوازې بې وسلې او بې دفاع افغانان پرې کوي. څه باید وشي؟ که طالب او افغان حکومت رښتیا د سولې نیت لري، نور باید د حکمت.یار په شمول هغه کسان سخت وځپي چې د پردیو په اشاره د خپلو ګټو لپاره د سولې مخنیوی کوي. قربانۍ ورکړئ، انعطاف وښیئ، که ممکنه وي نوی حکومتي جوړښت دې رامنځته شي او په یو ډول نه یو ډول باید سوله راشي، ځکه سوله د ډیری افغانانو د کلونو هیله ده او په دې سره به د ژوند یو نوی پړاو پیلوي، داسې پړاو چې د نورو ملکونو په شان هر سهار د چاودنو پر ځای د وطن د آبادۍ جشن پیل کړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د حکمت.یار د دې مضرتونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.